بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. والنجم اذا هوا، قسم دې پستوري باندې کله چې هغه پریوزي. ما ضل صاحبكم وما غوا، ستاسو ملګری نه بېلارې شوی دی او نه هغه په کږه لاره دی. وما ينطق عن الهوى، او هغه د خپل نفسي خواهش نه خبرې نه کوي. إن هو إلا وحي يوحى، دا قرآن خو یوه وحی ده چې په هغه نازلیږي. علمه شدید القوى، چې پوره طاقتور فرښتې یعنی جبرائیل علیه السلام دته هغه قرآن ښودلی دی. ذو مرة فاستوى، چې زورور دی بیا هغه نیغ ودرېدو. وهو بالأفق الأعلى، بیا هغه لوړ اسمان په څنډو باندې ودرېدو. ثم دنا فتدلى، بیا نږدې راغی او راښکته شو په محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې. فكان قاب قوسين أو أدنى، تر دې پورې چې د دوه لیندو برابر یا د دې نه هم کمه فاصله کې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته نږدې شو. فأوحى إلى عبده ما أوحى، نو هغه د الله بنده ته وحی ورسوله، هر وحی چې هغه ته رسیدونکې وه. ما كذب الفؤاد ما رأى، سترګو چې څه ولیدل زړه په هغه کې دروغ ګډ نه کړل. یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم جبرائیل علیه السلام په اصلي شکل کې ولیدو چې د هغه 600 وزرې وې. یو وزر د مشرق او مغرب په منځ کې چې څومره فاصله ده هغه عمره و. نو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم زړه هغه دروغونه ګڼه بلکې د الله تعالی عظیم قدرت تسلیم کړو. افتمارونه على ما يرى، نو آیا تاسو په هغه شي باندې د هغه سره جګړې کوئ چې هغه یې په سترګو ویني؟ ولقد رآه نزلة أخرى، بېشکه چې د یو بل وار هم جبرائیل علیه السلام په راکوزېدو لیدلی و. عند سدرة المنتهى، د سدرة المنتهى سره یعنی دا د یوې بیرې ونه ده چې په شپږم یا اووم اسمان کې ده. دا آخري حد دی، د ده نه پورته یوه فرښته هم نشي تلی او فرښتې د الله احکام هم د دې ځای نه اخلي. عندها جنة المأوى، چې هم د سره نږدې جنت الماوا دی یعنی د حضرت آدم علیه السلام د اوسېدو ځای دلته و. او د ځینو رای دا ده چې دلته ټولې ارواح جمع کیږي. إذ يغشى السدرة ما يغشى، په هغه وخت کې چې سدره یې پټوله هغه شي چې د پاسه غوړې ده. یعنی کله چې شب معراج کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سدرة المنتهى مشاهده وکړه نو د سرو زرو پتنګان د هغه په ګډ تاویدل او د فرښتو عکس په هغه باندې پریوتو او د رب جلوه هم په دغه شیانو کې ظاهره وه. په هم دغه مقام باندې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته 3 شیان ورکړي شو. 15 وخته مونځ، د سوره بقره آخري آیات او د هغه مسلمان کس د پاره د بخښنې وعده چې د شرک نه پاک وي. ما زاغ البصر وما طغى، نه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سترګې وګرځېدې او نه د حده مخکې لاړې. لقد رأى من آیات ربه الكبرى، او هغه د خپل پروردګار د لویو لویو نښونه ځینې نښې ولیدې. أفرأيتم اللات والعزى، آیا تاسو لات او عزا بوتان ولیدل یعنی د عربو مشهور بوتان؟ ومناة الثالثة الأخرى،
او دریم بت منات په حقیقت باندې څه غور کړی دی؟ الکم الذکر وله الانثى، آیا زامن ستاسو د پاره دي او لونې د الله د پاره؟ تلک اذا قسمة ضیزى، دا خو اوس د ډېرې بې انصافۍ تقسیم دی. ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. پاسل کې دا هیڅ نه دي مگر فقط یو څو نومونه دي چې تاسو او ستاسو پلارانو نیکونو یې ایښي دي. الله د دې دپاره څه سند نه دی نازل کړی. حقیقت دا دی چې خلق صرف وهم او د ګمان پیروي کوي او د نفسي خواهشو مریدان ګرځېدلي دي، په داسې حال کې چې د هغو د پروردګار لخوا هغو ته هدایت راغلی دی. ام للانسان ما تمنى، آیا انسان چې هر څه غواړي د هغه دپاره هم هغه حق دی؟ فلله الآخرة والأولى، د دنیا او د آخرت مالک خو یوازې الله تعالی دی. فکم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. پاسمانونو کې چې څومره فرښتې موجودې دي د هغو سفارش هیڅ په کار نشي راتلی. دا خبره نوره ده چې الله تعالی په خپله خوښه او په رضا د چا دپاره اجازت ورکړي. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، بېشکه کم کسان چې آخرت نه مني هغوی په فرښتو باندې د ښځینه معبودانو نومونه ایښي دي. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. په داسې حال کې چې د دې سره د دغې معاملې هیڅ علم نشته، دی تش د ګمان پیروي کوي او ګمان د حق په ځای هیڅ په کار نشي راتلی. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. نو اے پیغمبر څوک چې زموږ د ذکر نه مخ اړوي او اراده یې د دنیا د ژوند نه سوا نور مقصد نه وي هغه په خپل حال پرېږده. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. هم دغه د دې د علم انتها ده. ستا رب هغه څوک ښه پیژني چې څوک د هغه د لارې نه ګمراه شوي دي او څوک په سمه لار دي. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. د ځمکې او آسمانونو مالک هم دا الله دی، تر څو چې الله بد عمل کوونکو ته د هغو د عمل بدله ورکړي او هغو کسانو ته ښه مکافات ورکړي چې نیک کارونه یې کړي دي. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش
إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هغه کسان چې د لوی ګناهونو او د بے حیاي نه ځان ساتي سوا د سوړی غونتی ګناه نه، په دې کې شک نشته چې ستا د پروردګار د بخښنې لمن ډېره فراغه ده. هغه په تاسو د هغه وخت نه ښه پوهیږي چې کله هغه د ځمکې نه تاسو پیدا کړئ او کله چې تاسو د خپلو میندو په ګېډو کې خام ماشومان وئ، نو د خپل نفس د پاکۍ دعوه مه کوئ. هم هغه ډېر ښه پوهیږي چې رښتینی پرهیزګار څوک دی. أفرأيت الذي تولى. اے پیغمبر، آیا تا هغه څوک ولیدو چې د الله د لارې نه واغوښتو فأعطى قليلا وأكدى. او لږ څه ورکولو نه وروستو یې لاس منې کړو. عنده علم الغيب فهو يرى. آیا د هغه سره د غیب علم دی چې هغه هر څه ویني؟ یعنی آیا هغه ویني چې که هغه د الله په لار کې څه خرج کړي نو د هغه مال به ختم شي؟ نه، د غیب علم د هغه سره نشته، بلکې هغه د بخیلۍ په وجه او د دنیا مینا ځکه د الله په لار کې نه خرج کوي. أم لم ينبأ بما في صحف موسى. آیا هغه ته د هغه شي خبر نه دی ورکړی شوی چې د موسی علیه السلام وإبراهيم الذي وفى. او د وفادار ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې وو ألا تزر وازرة وزر أخرى. دا چې هیڅ پیټې اخستونکې به د بل پیټې اوچت نه کړي. فأن ليس الإنسان ما سعى. او دا چې د انسان د پاره صرف هم هغه دی چې د کمې هغه په خپله کوشش کړی دی. فأن سعيه سوف يرى. او دا چې بېشکه د هغه کوشش به ډېر زر ولیدی شي. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. او د هغې پوره بدله به هغه ته ورکړی شي. فأن إلى ربك المنتهى. او دا چې په آخر کې ورتګ ستا هم دا پروردګار ته دی. فأنه هو أضحك وأبكى. او دا چې هم هغه خندوي او هم هغه جړوي. فأنه هو أمات وأحيا. او دا چې هم هغه مرګ ورکوي او هم هغه ژوند بخي. فأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. او دا چې هم هغه د نر او ښځې جوړه پیدا کړه من نطفة إذا تمنى. د یو څاڅکي یعنی نطفې نه کله چې هغه څڅول کیږي. وأن عليه النشأة الأخرى. او دا چې بیا ژوندي کول هم د هغه په ذمه دي. وأنه هو أغنى وأقنى. او دا چې هم هغه مالداروي او سرمایه ورکوي. فأنه هو رب الشعرى. او دا چې هم هغه د شورا د ستوري رب دی، یعنی دا هغه ستوری دی چې د عربو قبایلو به د هغه عبادت کولو. فأنه أهلك عادا الأولى.
او دا چې هم هغه وړون بنې عاد هلاک کړو. وثمود فما أبقى او سمود داسې د منځه یوړه چې د هغو نه هیڅوک باقي پرې نه ښودو. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى او د هغو نه مخکې د نوح قوم تباه کړو ځکه چې هغوی ډېر سخت ظالمان او سرکشه خلک وو. والمؤتفكة أهوى او هم د لوط د قوم په بل مخ اړول شوي ښارونه یې ښکته راوغورځول. فغشاها ما غشا بیا یې په هغو باندې هغه څه خواره کړل چې تاسو پوهیږئ چې څه یې خواره کړل. فبأي آلاء ربك تتمارى نو ای انسانه د خپل پروردګار په کم کم نعمتونو کې به ته شک وکړې. هذا نذير من النذر الأولى دا پیغمبر یو ویرونکی دی د مخکې راغلي ویرونکو نه. أزفت الآزفة راتلونکی ساعت یعنی قیامت را نږدې شوی دی. ليس لها من دون الله كاشفة د الله نه سوا څوک د هغه ظاهرونکی نشته. أفمن هذا الحديث تعجبون نو آیا هم دا هغه خبرې دي چې تاسو په حیرانېږئ. وتضحكون ولا تبكون خاندئ او جاړئ نه وأنتم سامدون بلکې تاسو خو لوبې کوئ. د دې آیات په اورېدو یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. فاسجدوا لله واعبدوا سر ښکته کړئ د خپل الله په وړاندې او د هم هغه بندګي وکړئ. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.